عمران خان را پرېږدي زه به آرمي چیف شم هغه به وزیر اعظم شي نو ټینشن ټول مشکلات به درته حل کړم بس ته خپل ملک جنرال یې که نه نه جنرال مونږ هغه چاته وایو چې د بل ملک کې مداخله کوي نه بل ملک کې مداخله مه د خپل ملک جنرالانو کار وار نه کوي بل ملک کې مه کوه مداخله کومه بل ملک دا نه تر اټکه تر مارګلې پورې زما د تر هغه نر غوندې مداخله کوم عین ګوادره پورې کوم جزا الله خیر وکړه بس خوشحاله موږ تاسو الله خیر کړی او خوشحاله یې نو بس موږ ورته فقط بلې روژې ته چې ته راځې ته چې بلې روژې ته خپل کلي ته راځې د افغانستان په پاسپورټ به راځې انشاءالله ګوړه وایه خوله به دې خوږوي بغیر ګوړې هم د مونږ خوله خوږه ده جنرال صاحب اجازه است صحبت زه د سره خبرې وکړم ما مهرم دیگه تو صحبت چا سره خبرې وکړم لرې که دا څه خبرې سالار ورته سره خبرې وکړه مهربانی کن جورنالیست ما خب بیادار تو راستک خو یک کسی که گپی دیگر نمیشنوید و خودم میگفت که مستم او حتما خودم میلگانه یکی دومی دیگه ما 3 سال پیش وقتی که سخنگوی قماندانی امنیه کابل بودم ما قطع روابط کردم باز بر اندیوال ما پول رای میکرد باز اندیوال خودم گارد ما بود او را مایی کردم کل اندیوالای ما شاهد است در دوزی در 80,000 روپیه اندیوال ما گیر کردم این غیر مستقیم بر از او پول روان میکرد او را مایی کردم باز مرا گفت که جنرال میاره برو لاتو کوب کو بزنش گفتم چرا میگه برای ما داو زده گفتم ما چی کاره محکمه است دیگه است که برای تو داو زدم او را کوب کنم امر میکرد صدم ما با امارات مبارزه کردیم گفتم گو خوردی که کدی ما 10 سال کردیم در قصه ما کس نیست تو چی هستی دیگه اونمو بود که ما امر ازیر با جای نکردم دیگه خو یک آدم هست دیگه یک کسی است باز ما قطع روابط کردم نه یک روپیش سر ما حرام باشه نه پولش گرفتیم نه پیسهش گرفتیم و نه ده تو قصه تو لافوکا هستم فهمیدی مگر تو امارات اسلامی از این یک خوش آمدید نکرد که آدم وقتی که دیپورت شد ما فکر کنم در پشت از این یک 6 تا 7 تا موترهای شیشه فیلم ویرا بسیار ازش خوش آمدید میکنه که وقتی بیچاره قدر چی بگویم دیگه چطور از این یک خوش آمدید نشد خودم بیادر در گبی خرکی یک جای دیگه جای میرم بیلا کمارم مهران بلوچ او ډیر خطرناک هغه نیولې ده پاکستان ظالم او جابر فوج ټي ټي پی په خیبر پښتونخوا کې لږ ذره تخنولي را تخنولي دي پنجاب کې هم جلوسونه دي نو تاسو ته روژه په خدای روژه د برکتونو میاشت ما په دا دومره وخت کې به د مولایانو له روژه د برکتونو میاشت ده او دا کیسې به یې کولې ما بل داسې لګیا دي خو دا روژه ما ومنله کله ریلګاډی راتاو کړی کله بسونه راتاو کړي کله وروره جنرال صاحب دا زموږ داخلي معاملات دي دا به ټول خدای پاک حل کړي مشکلات راځي په ملکونو باندې بیا الله پاک حل کوي دا به چې موږ حل نه کړو مشکله ده تاسو را سره حل کړئ تاسو موږ ګاونډیان یې او انشاءالله حل کوئ بالکل خو تاسو به منیري ته ووایئ چې منیره استعفا وکړي اوس داسې حالات راغلی دا چې دی موږ ته انسانیت راښیي زه قسم په خدای کله کله حیران پاتې سم چې زما یوه وړه غلطي چې صرف دومره مې ویلي چې دغه بېناموسه هېواد زموږ دویم کور ده او دا حقیقت هم ده تر ننه ما څوک نه پرېږدي جنرال صاحب دلته چې هغه ښاغلی ډاکټر عبدالباري عمر راغلی و زموږ د ښار کې غونډه وه نو دی د خپل ځان ډېر بالا دغه کوو که نه نو ما ورته ویم قادري صاحب مال داسې دی چې ما هلته ولیده دا بالکل بالکل رښتیا ووایه داسې تکلیف نه شولې له ده سره په برخورد کې خو ما درته همدا ویل که نه ما درته ویلم لکه دا سړی پرېږده چې دا خلکو ته ځوابونه ورکړه مالته خو که نه لکه هدف دا دی چې دلته اوسږي دا د افغانستان نه راغلی دی د ده نه خلک غوښتنې لري چې دغه مطلب دغه ځینې شیان ویسې مشرانو سره شریک کړي ته مال هر چا ته ځواب ورکړي واوره مالته څه کاری نو ډېر زیات دغه یې کاوه جنرال صاحب بیخي ډېر الله